راړه غمي راڼه غمي ادبي او هنري خپرونه. زما هډوکي به لا فخر کړي په ګور کې، زما هډوکي به لا فخر کړي په ګور کې، ومې نه لیکل د سپیو صفتونه، د هرمان په لمبو وسوم خو ټیټ نه شوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه، څو چې ژبه د پښتو وي زه به یمه، څو چې ژبه د پښتو وي زه به یمه، هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه. د پښتو ژبې انقلابي شاعر سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد، د پلار نوم یې ملا عبدالغني، 12 د اکتوبر 1913 کال د پکتیا ولایت په ښرنه کې زیږېدلی. نوموړی په 15 کلنۍ کې کابل ته راغلی، په 1419 کې د حبیبي په لیسه کې شامل شو، په 1426 د لغمان د شرعي علومو مدرسه کې شامل شو او په 1431 کې مدرسه پای ته ورسوله. لایق د کابل پوهنتون د شریعاتو او ادبیاتو پوهنځی ولوست. په 1401 کال لایق د عبدالولي خان دیرې ته مهاجر شو. لایق هلته یوه نامتو قصیده غني خان ته وویله: دا زمونږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي، دا زمونږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. لایق له هغې وروسته اروپا ته لاړ او په جرمني کې میشت شو. نوموړي د ماشومتوب پر مهال د شعر الهام احساس کړ او په 3 ټولګي کې د ښوونځي کنفرانس ته خپل پښتو شعر ولوست. هغه شعر یو ژورنالیست د انیس په ورځپاڼه کې خپور کړ. دې تصادف د لایق د ژوند برخلیک د شعر سره وتاړه. لایق د شعر په لومه کې داسې ونښت چې تر مرګه یې د مینې، بیلتون، ژوند او مرګ په ډګرونو کې د ښځې د ښکلا او د مینې د نایابه لیوالتیا ستاینه وکړه. لایق لا د شاعرۍ په پیل کې د وطن د ښاپېریو په سترګو کې د طبیعت ښکلا ولیده او د وطن د بربنډو غرونو، شنو ځنګلونو، مستو سیندونو، لمریز اسمان او د ستورو ډکو شپو په ښکلا باندې مین شو او د مینې په لیوالتیا کې د سرګردان او ریزو یرغلیزو بادونو، ترږمیو د هیبت او د باراني شپو د رازونو غږیز او سندریز تصویرونه وکښل. لایق د کابل څخه بغلان ته لاړ او د ملایانو په کلي کې هستوګن شو چې هلته یې مشهور غر چونغر ته ډېرې ترانې ولیکلې او د چونغر په شاعر یې شهرت وموند. دا تمرین له چونغر څخه پیل شو او پر ټول وطن وغوړېد. لایق د خپل لومړني پښتو شعري کتاب چونغر د خپرېدو په وجه ستره بریا ترلاسه کړه. چونغر د پښتو ادب د معاصرو سرلارو عبدالحی حبیبي، عبدالرؤف بینوا، ګل پاچا الفت او سید شمس الدین مجرو د تایید وړ وګرځېد. چونغر د غلامانو سرود، کېږدۍ، ساحل، یادونه او درمندونه، کیسې او زمانې، سندرې په لویو واټونو کې، سپیدې، بادبان، شپیلۍ، د پښتو لنډیو یوه تحلیلي رساله او سمت روشن جادهه د ښاغلي لایق د چاپ شوو اثارو څخه دي.
د افغاني ټولنې د ستونزمن ژوند په باره کې د لایق د لیدلورو ګړندۍ پراختیا د دې سبب شو چې د شعر مخه له عاشقانه لیوالتیا او تغزلي مستۍ څخه رزمي او وطن پالونکو شعرونو ته راواړل. ښاغلي لایق د پښتو شعر د لفظ او معنا له مخې پانګمن او ویاړمن کړی دی. هغه په خپل نوښت سره سلګونه کلمات او ترکیبونه خپلې ژبې ته وروبخل. د ښاغلي لایق د شعر یوه عمده ځانګړنه د هغه روښانفکري اصالت دی. نوموړی په پښتو ادب کې د ښه نظم لیکلو ترڅنګ د ښه نثر لیکلو اثار هم کښلي چې ښه بیلګه غرونه او کساتونه نومې ناول دی. لایق د پښتو ادب ورهاخوا په دري ادب کې هم ډیر څه کړي. هلته یې هم په نثر او نظم دواړو کې کار کړی او په دري ادب کې هم نوم ژوندی پاتې دی. ښاغلي لایق د پښتو او دري شعر ترڅنګ د ځینو اروپایي شاعرانو شعرونه د هغوی د اصلي وزن، قافیې او آهنګ مراتول او بې له تعارفه په خپل رنګ کې پښتو ته ژباړلي. د پښتو ادب دا نه هیریدونکی شخص په 2019 د کابل په ششدرک کې په یوه بمي چاودنه کې زخمی شو او په 2020 کې د دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د حق داعي ته یې لبیک وویل. روح یې ښاد، پر ګور یې نور.